څاروي مې څه شو څاروي کوم خوا لاړ یار څاروي رانه وتښتېده اوهو دلته خو جبه ده یار دا خو ځنګل دی چې اوس په شریکوال له څه جواب ورکوم خو بې منیم نه یاره کوم خوا لاړه خدایه پاکه یارو کې څاروي رانه وتښتېدی څاروی مې غنډیواله لالۍ چې غوښه وکړي بیا به درولې ګوسۍ د غوښې مخې نشته څاروي ډېر ګران دي یا لکه څاروي رانه وتښتېده څاروي وتښتېده رانه مړه دا څه وی څاروي ده نه کوم خوا وتښتېده څاروي خو د سره زما په شریکه دا څه په ګډو وډو سره یې ګاډې واډې نه ویم ما په چاړه کې خو چې څنګه مې لاله بس شي پاسېده او منډه کړه نو ته هم دلته په موبایلو خبرې کوې مړ څاروي دلته ما ته پرېښوده هماره قابو کولی شي سړی وګوره شابه ده نه لاړه مړه شابه شابه داسې خبره ده ما له خپلې پیسې راکړه او ته ورپسې ګرځه چې څه کېږه کولې زه به تا سره ګرځم نو څنګه تا له خپلې پیسې درکولې ګټه زموږ په شریکه نیسه خو اوس یې را پیدا کوو چې را پیدا شي حلال بې کو څه پیسې به ته والې څه زه دا شریکوالی ده شریکواله کاته ده وروره ته داسې لاړ شه زه به داسې لاړ شم یلکه غوښه دې ختمه کړه نه که نه مړه غوښه مې کوم ځای خرڅه کړه د خدای مسلمانه څاروي مې چې څنګه لاله بس یاره شي پاسېده او منډه یې کړه وتښتېده اوس مې شریکوالم خپلې ما ته ووي دا ډوک بوک کوې نو ما یې څنګه ډوک بوک کوم یاره څاروي وتښتېده پته یې مونه لګېده شکر دی الحمدلله ما خو سار 10 بجې ختمه کړې ده غوښه او تاسو خو ظالمانان یې تاسو خو دا خلک تباه او برباد کړل په دې غوښه باندې چاته وی نشته او چاته وی شته او چاته نشته او پرویزونه ترې ډکې کړي دي دا تاسو به خدای څه وبخي مړه مړه زما چې مړه خفه دی او ته راله نوره مړه خفه کوې ولې ته ما ته معلوم نه چې رش د باندې لږ زیات شي زر زر غوښه راکوزه کې وی نه یې خرڅوم خلکو ته وی ځه کبر کې ښه هغه ورځ دې زوی په قیمه کې ګازرې خرڅولې نو ته مسلمان یې ته ځان ته مسلمان وی چې اوس ماته لګې ته خو په خپل هم ظالم یې د ټولو یو ول دی خو تا ته سزا میلاو شوه او ما ته دې خدای خیر کړي څنګه دی تا ته خدای خیر کړي تا خو دونه ناجیزه کړې ده خدای مسلمانه چې خدای دې بس آخرت ښه که دا به درته ووایم نو زه به له یو مشوره درکړم دا ته په جنګۍ کې یو خر ولاړ دی اب حلال کوي انډیوال له به یې پیسې ورکړي او ستا به هم پې کار وشي دا مشوره خو مې ډېره زیاته خوښه شوه ځکه چې څاروي خو تښتېدلي نو دا خر خو زه نه شم حلالولی که نه هغه بل انډیوال دی ډېر ښه قصاب دی هغه 3 خره مخکې ملال کړي دي هغه به یې حلال کړي والله دا اړه خو مې ډېر زیات یارېږي خو زه اوس څه کې مجبوري ده بس خوښه مې له ورځم هغه ته وایم چې لکه داسې چل وکړو ښه یا لکه څنګه چل دی څاروی دې پیدا کړه که نه مونږ خو پسې دا ټول ملک وکته نه که نه یاره ما خو پسې دا ټول ملک وکته یار را پیدا مې نه کړه چې څه شو نه نو اوس پسه کوو ما سره خو د بل څاروي پیسې هم نشته یاره ما له خو زنګین قصاب ډېره ښه مشوره راکړه ما ته وایي دغه جنګۍ کې خر ولاړ دی وایي دا بوزه ولاړې که والله د دواړو به پې کار وشي او دا څه وی د خدای مسلمان او خر اوس څنګه حلالی دا خو ډېره غټه ګناه ده هو تا خو دا ځان داسې بدل که ته بېګین تا چې ته خره مخکې نه دی حلال کړي زنګین راته ټول قسط وکړه وایي 15 شپږ یې مخکې مې حلال کړي راځه چې ورځو پې بس اوس خدای راوستې د غټ تاوان هم کړی چې حلال یې کړو او دا پیسې واله ما ته خپلې واغشتې او دا ستا یې یاره اشنا والله زما خو د اړه ډېر زیات خفه دی یار ولې نو ناجیزه ده د خدای مسلمانه د خر غوښه خو ارامه ده اوس مونږ به په خلکو باندې ارامه غوښه خورو والله زه خو دا خو ډېر ظلم شو نو دا خلک کم حلاله خوري مړه حلاله خوري او که نه خوري اوس خو روژه ده که نه د الله بنده ما خو غوښه ټوله ختمه کړه او تاسې حساب وکړه هغه خپې هغه پړپوسه دا سره بس کاته له ختمو ما خو والله بس هغه پړپوس چې کوم که نه یو زنانه راله هغې له مې ورکړه وایي دا خو ډېر تک سور دی بس ما یې ویې لړم یم پې نو او یو بل بابا راغی وي دا خپې ماله راکړه نو ما ورته وي بابا ما یې په خپو ته څه کوې په هغه مې مړه نو وایي ډاکټر راته خپې لیکلي چې دا پنچېرې کمزوري دي او دا خپې وخوره مړه بس په هغې مې مړو نو خوار مې کړل اوس دې ته سوچونه زه کومه چې سار دا خلکه راپاسي او لکه د خر داسې لوغړېږي را لوغړېږي که نه او بیا ترې مور تپوس وکړي چې بچې دا ولې لوغړېږي ورته وایي چې بیبې زه ستوماني وکاږمه د خرو هغه عادتونه پکې رانشي ما سره د دې غم دی یاره چې پیسې ګټې که نه نو دې خلکو ته به بیا نه ګورې نه ګورم ورته خو ضمیر ملامته کړم والله چې ډېر ظلم دې راباندې وکړه د خدای مسلمانه د خر غوښه دې راباندې په خلکو ورټینګ کړه نو دا ظلم نه شو پرېږده مړه ظالم خو پیرغون مو دا منمه چې پیرغون ظالم و خو د خر غوښه خو یې په چا نه وه خوړلې که نه ملګرو که دا ویډیو هم خوښه شوي نو دا مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ دا مخکې مړنا شه